پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو بریدونه لږ تر لږه 14 پوځیان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو پرون شنبه وویل چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د دوی لږ تر لږه 14 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې 7 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پي یا تحریک طالبانو پاکستان په غاړه واخیسته. تر دې یوه ورځ وړاندې د جمعې په ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر یو کاروان په برید کې لږ تر لږه 6 پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې پیښه تایید کړه او برید یې د ټي ټي پي کار وباله. د پاکستان د امنیتي چارواکو په قول ویل شوي چې په څو نورو بریدونو کې لږ تر لږه 22 پاکستاني پوځیان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي چې د پاکستان د پوځ پر کاروان یې د سړک د غاړې بمي برید کړی او درنه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. خو چارواکي وایي چې په دې برید کې 3 پوځیان وژل شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښه شوی.